دا یو ولس وژل، یو قام وژل، یو ملت وژل، یو هیواد وژل، یو ټولنه وژل، هغه یوازې داسې نه وي چې لکه په افغانانو باندې چې روس راغی او بیا 1500 هیوادونه سره د ګاونډیانو ور باندې راغلل او په ښکاره او په زغرده ووژل او لا یې هم هڅې کوي، بلکې وژنه یې دا هم ده چې د دوی نه د دوی دود او دستور واخله، د دوی نه د دوی ژبه واخله، د دوی نه د دوی ایمان واخله، د دوی نه د دوی هغه څه چې دوی ور باندې بریالي وي، یووالی، اتحاد، اتفاق، مینه، دا ترې واخله. نو دا ملت، دا ولس او دا قام په خپله د منځه ځي. لکه نن موږ او تاسې ګورو، په موږ او تاسې باندې داسې محنتونه وشو د هرې خوا نه، د پیسو د خوا نه، د دود او د دستور د خوا نه، د اسلام د خوا نه، د اسلام په نوم باندې موږ داسې ووهل شو، داسې وډبول شو چې اسلام یې موږ ته بل وخت بل رقم معرفي کړ، اسلام یې موږ او تاسو ته معرفي کړو، موږ او تاسو ته دیندارې کړو، لیکن غلط دین راته وښودو. هغه څنګه؟ یو بیلګه، یو مثال یې درته ښایم. هغه داسې چې موږ او تاسې په خپله مونځ او داس، روژه، زکات، حجونه کوو، خو د بل چا په کیسې کې نه یو، د بل چا په فکر کې نه یو. په خپل کور کې زموږ یو ورور لنډغر وي، په کیسې کې نه یو. زه شپې تهجد کوم، د هغې په کیسې کې نه یم، بلکې زه دینداره یم بخښنه غواړم، بلکې زه دینداره یم، زه ډېر فخر ور باندې کوم او دا ټول راته په څلور ښکاري، دا ټول راته دوزخیان ښکاري او ځان راته جنتي ښکاري. بل دا چې بیلګې دي، بل دا چې داسې موږ او تاسې دیندارې کړو چې خدای پاک اول د خپل مور او پلار، خویند، ورونو، قام، قبیل او د خپل ولس، د خپلې خاورې غم درته راښودلی دی، لیکن ته لاړې په میلیونونه میټره لرې په نور ځینو کې د خلکو غم کوي، لیکن په خپل کور کې د خپل مور، پلار، خویند، ورونو، تره زوی، عزیز ولس، د خپلې خاورې غم در سره نشته، د خپل دود او دستور غم در سره نشته، د هغه غم دا یې زموږ او ستاسې په ذهنیت کې داسې ځای کړل. نو عزیزانو، تر څو پورې چې موږ او تاسې د خپله کوره پیل نه کړو، اول ځان دی، مور و پلار دی، بال بچ دی، خویندې ورونه دي، تره زامن دي، کورنۍ، قام، قبیل دی، خپله خاوره ده، دا چې تر څو ستا په لاس کې نه وي او ته د بل د لاندې ژوند کوې او ته وایې چې زه دینداره یم، نو والله اعلم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.